السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دوستانو، د نور کله په شانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو اهم عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ملګري بازار ته لاړ شي، سودا کول غواړي، یا هغه سودا لویه ده که وړه ده، یعنې مطلب بازار کې تاسو لږه سودا کوئ، ډېره کوئ، خو لیکن تاسو وایئ چې موږ سره څوک دوکه ونه کړي او دغه رنګې څیز راله صحیح راکړي، او یا موږ څیز صحیح واخلو او الله رب العزت په دغه څیز کې موږ ته خیر او برکت راواچوي. نو د بازار تلو نه مخکې به تاسو د الله رب العزت په دې صفتونو نومونو کې دا یو نوم کثرت سره ووایي، یا حفیظو یا حفیظو. د کور نه روان شولې نو تاسو دا الفاظ وایي وایي وایي. اگر چې په دغه دوران کې تاسو که څه خبرې هم کوئ نو کولی شئ، او چې غلي شولې نو دا رنګې دا الفاظ وایي. که داسې طریقه نه وه نو 313 مرتبې د بازار د تلو نه مخکې پوره کړئ. بیا که بازار ته لاړ شئ، که تاسو خدای دې کړي که ګاډي اخلئ، یا دغه رنګې چې کوم دی ځمکه اخلئ، یا لږه سودا کوئ، د پیسو کمه ده ډېره ده، یا هغه چې کوم دی هر قسمه څیز دی، انشاءالله الله رب العزت په ستاسو دا سودا ډېره بهترینه، ډېره با اثره او خیر او برکت والا راولي، او اصل څیز به درته میلاویږي کوم چې تاسو غواړئ. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.